ټرمپ څو شېبې مخکې امر کړی دی چې پورټلند ښار ته کوم چې د واشنګټن ډي سي سره سرحد لري او تر ټولو ستر ښار دی ټول نظامی عساکر ولیږي او ورسره حتی استخبارات ولیږي. ټرمپ ویلي دي چې په پورټلند کې مهاجرو راج شروع کړی دی او د آیس یا د مهاجرینو په ډپارټمنټ باندې حملې شروع کړي دي. هغه وایي چې تر ټولو شدید زور نه به استفاده وکړي تر څو مهاجر هلته سرکوبه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د حکومت دپاره 3 ورځې نورې پاتې دي چې که چیرته کانګرس د دوی بودیجه ور فاینل نه کړي نو د ټرمپ حکومت به بندیږي. دا څه معنی د ځینو مهمو وزارتونو نه بغیر نور د ټولو وزارتونو کارمندان رخصتیږي پرته د دې چې معاش ورکول شي. د یو خوا کانګرس ضد کړی دی چې د ټرمپ په ضد به د دولت کارمندان راپورته کوي، د بلې لوري نه ټرمپ ضد کړی دی چې د نظامی عسکرو نه به استفاده کوي او مسافر به له منځه وړي. اما راتلونکي اونۍ کې 800 جنرالان هم را روان دي تر څو دننه په امریکا کې د ټرمپ سره وګوري. آیا په امریکا کې د کورنۍ جګړې امکانات شته او که نه؟ په اړه یې تاسو راته ووایاست.